نن زما مسافرۍ کې اولنۍ ورځ وه نو پارټنرشپ کې راسره یو پنجابی راغی نو دلته ما دې پنجابي نه تپوس وکړو چې پښتانه څنګه خلک دی. ده راته د پښتنو داسې تعریفونه وکړه چې داسې تعریفونه به یو پښتون له هم نه ورځي. نو په دې کار کې ما د پنجابي کته ورکوس کړو، زه ورته پره کېناستم. پنجابي وایي دا صفایي به زه وکړم او ما وایي کومې اوبه چې جمع کېدې جو هغه به زه راوچتوم او بهر به یې تېروم. د اوبو د صفا کولو نه پس دې پنجابي د بیلچه راسته کړه او دا شګه دې دننه صفا کړه. انجینر صاحب وایي راځه بل کار دی هغه راته ښیم چې هغه کار وکړئ. د ډېر کار د کولو نه پس ما چې په خپل مخ باندې دا خولوي لیده نو هغه کوټه شان راته رایاد شو چې څوک په اوبو باندې لامبي هغه به کپړې بدلوي، لیکن څوک چې په خوله باندې لامبي هغه به خپله زندګي بدلوي. لیکن په هر ځای کې خوله به ګول نه ګورئ، د سوچ نه کار اخلئ. په دې کې بهر نری باران هم راغی، د کم سره چې موسم نور هم ښکلی برابر شو. نو کله چې ما دا بیلچه په لاس کې راواخیسته نو ځان ته مې وویل چې زه دا بل له کور نه جوړوم بلکې ځان له فیوچر جوړوم. د تندې د محسوسولو نه پس ما ځان کولر څنګ ته راورسو او یو 3 ګیلاسه اوبه مې ورته وڅښلې چې په دې کې د روټۍ ټایم قابو شو نو کسان مې روټۍ لږ ما ویل راځئ چې ورځو. نو دا وخت موږ روان شو روټۍ ته. دلته مې دا یو پیشو ولید کوم چې ډېر زیات وړوکی و. نو قاري صاحب راته وویل چې دا د چای نه پیشو دی